موږ خواست کوو مولوي فاضل صاحب ته مولوي فاضل د طالبانو مشر دی ګوانټانامو بې کې و په شمال کې ونیو بیا یې واستوي ګوانټانامو بې ته موږ خواست کوو ملا برادر ته ملا غني برادر موږ خواست کوو ډاکټر غني صاحب ته موږ بل چې لکه جنګ در څو پورې ملا و شفت سر منسه ملا فاضل اخوند ته بیعار وي ملا برادر ته بیعار وي ته دا وایې او موږ یې منو ته دا وایې چې زه پر افغانستان ګران یم نو خود ګران یې چې ستا دپاره ځوانان بچیان لګیا دي سرونه ورکوي او خپل ورونه وژني ته څوک وژنې بیا ملا برادره ته خو د کندهار سړی یې کندهاریان وایي و میدان شغالي سو ما یو پوه سړي څه پوښتنه وکړه ما په دې زه نه پوهېږم د دې معنا څه شي ده وایم نه دغه شغالي سو زه نه په پوهېږم خو خیال مې دا دی چې جنګونه خو نو پړانګیان کوي د جنګ دا خو نو پړانګ یي بزری یي لیوه یي چې دا د جنګ بلاوي ګرد سره مړه کړي نو پر میدان باندې شغالان پاتې شي نو ملا برادره خدای ته وګوره ته چې کوم سپایي وژنې دا ستا ورور دی دی تا وژني ته د ورور یې جنګي خلک به سره مړه کوي پر میدان به شغالان پاتې شي هم به افغانستان ولاړ شي هم به استقلال ولاړ شي هم به دا ګرد وطن وګوره ولې دی کوې مسلمانه ته زه پر افغانانو ګران یم ګران بسم الله موږ تا سره وعده ده ملا غني ته دا خواست کوو دغه ته خواست کوو اشرف غني ته مهرباني وکړئ یو شپږ میاشتې دپاره دغه اعلان کړئ د انتخاباتو اعلان وکړئ مولانا فضل الرحمن وټونه کوي مولانا فلانه یې کوي سمیع الله زوی یې کوي دلته مولانا نوراني یې کوي بل یې کوي انتخابات وکړئ نو خو ته پر خلکو ګران یاست وټونه به درکړي ملا فاضله که ته د افغانستان صدر شوې د پښتونخوا ملایان پارټۍ 12 کسیز دغه به درسي وفد مبارکي به درکړي که ملا برادر صدر شو هغه ته مبارکي ورکړي که سیاف صدر شو هغه ته به ورکړي خدای ته وګورئ پر دې خپل کان رحم وکړئ بیا خو ته یاست ته یې د بلاو سره ووسېداست د روسیانو په ارادو هم خبر یاست د ایرانیانو په ارادو هم خبر یاست د نور په ارادو هم خبر یاست خدای ته وګورئ مهرباني وکړئ ته څو مزل ته څوک وژنې یو چې ته روان کړی دا ځوانان بچیان طالبان 11 کاله شو 23 کاله 20 کاله 21 کاله هلته چې په مورچه کې ناست دي ستا تربور دي د وطن دفاع کوي په وچ نس مهرباني وکړئ موږ خواست کوو پاکستان ته وایو چې مهرباني وکړه لکه بیکاره کښنۍ کاڼي ولې لاس تر شا نشي دا بد کار لاس تر شا مه نسه دا لاس دا لاس به خلک در مات کړي زورور خلک په دنیا کې که زور نشته خدای شته یو دی درنه به در پېښه کې چې توبه کاږه